وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأيضا قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وسلم عليه. اللهم بارك. دينو حضرمنو مسلمانو ما تستاتو په اوبر کې د الله جل جلاله د مقدس کتاب څخه مختصره تلاوت الله کلمات د حسید په معنا د مفهوم او توفیق او تاسو د الله قدسی او د توفیق دا د الله په موږ او تاسو ته ټول مسلمانانو ته د الله په خلوی کتاب د رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک او صلوات باندې دخل علماء ودخل مشايخ ودخل مقدار وصديق وطريق باندې د نیک عمل توفیق نصیب مومنان ورونو د موجوده حالات ترتیبات باندې خبره کوم. اول خبره دا کوم د الله پاک کتاب فیصله دار آیات مبارکات تلاوت. الله پاک کوم نعمت چې بندگانو ته ورکړي، کوم نعمتونه چې الله تعالی یو قوم ته ورکړي، کوم نعمتونه چې الله تعالی یو ملک ته ورکړي، کوم نعمتونه چې الله تعالی په انسان باندې تجربه کړې دا الله تعالی دغه نعمتونه د خلکو ته ورکړي. دا الله پاک کتاب فیصله دار ترڅو پورې دغه نعمت په مقابل کې خلکو باندې شکر لازم دی. دا الله د نعمت شکر ادا کوي. دا الله د نعمت شکر څنګه دا الله پاک نعمت به د الله پر رضا کې مصرفوي. دا الله پاک نعمت د الله ورکړه به د الله په معصیت کې نه مصرفوي. دا د شکر معنا ده. لنډه د شکر معنا ده کوم نعمت څخه ته الله پاک درکړي د الله نعمت د الله پر رضا کې مصرف کا ته د الله پر رضا کې نه مصرفوي، د الله په معصیت کې خو نه مصرفوي. پیسې مې درکړې ته لګېږي ماشینه پې اخلي ما پې ولي ما خو پې مه واله که نیکي را سره کولی شي ویې کړه، که نیکي نه شي را سره کولی زما د احسان بدل نه شکر هغه نه شي ادا کولی داسې خو مه کوه چې ماشینه پې اخلي ما پې ولي ما خو پې مه واله. الله صحت درکړه، الله مال درکړه، الله زندګي درکړه، الله امن درکړه، الله امان درکړه، الله خوشحالي درکړه. په زندګي باندې ستولېږي د الله رضا خپل کې، د الله پاک رضایت خپل کې، الله په خوشاله کې، د صحت د الله پر رضا کې مصرف کې، مال د الله پر رضا کې مصرف کې، ژوند د الله تعالی پر رضا کې مصرف کې، امن او امان او وخت د الله پر رضا کې مصرف کې. رضا خو نشته بلکې لګېږي دغه مال د الله په معصیت کې مصرف کړي، دا وخت د الله په ګناه کې مصرف کړي، دا ژوند د الله په نارستیا کې مصرف کړي، دا زندگی دا صحت او دا بدن د الله په نارستیا کې مصرف کړي. دا د الله د نعمت شکر ادا کړه، ناشکري دې وکړه، د الله د نعمت ناشکري دې که چېرې د الله د نعمت شکر دې ادا کړي فایده به یې څه که ناشکري دې وکړه نقصان به یې څه. د الله د نعمت د شکرانې هغه نیکه عوض دا ده، نیکه بدله په دنیا کې دا ده. الله تعالی فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم. د الله د نعمت شکر دې ادا کړه الله به نور نعمتونه درکړي. په خپله باندې کله چې تاسو نیکي وکړي او د هغه سره ستاسو سپارغه وکړي، شکرانه ادا کړي او ستا احسان په ځان باندې ومني، ستا زړه غواړي چې بیا ورسره نیکي وکړم،
بیا ورسره نیکي وکړم بیا نیکي ورسره وکړم ځکه د هغه څوک ده چې د چا د نعمت قدر ورسره شته د هغه څوک ده د چا د حقوق قدر ورسره شته د هغه څوک ده د چا د احسان قدر ورسره شته زموږ په دنیا کې هم دا اصول دي چې موږ چا سره نیکي کوو زموږ د نیکي او شکرانه ادا کوي احسان زموږ په ځان باندې مني نو موږ لږي د هغه سره بار بار څه کوو نیکي کوو د الله پاک دستور او د الله حکمت او د الله طریقه هم دا ده کوم انسان چې د الله د نعمت شکر ادا کړي الله د هغه نعمتو ته زیادت کوي الله هغه نعمتو ته زیاتوي لئن شکرتم لازیدنکم چې د الله د نعمت شکر د ادا کړ نعمت به درته زیات اوس یو سړی لګي د الله د نعمت ناشکري کوي د خدای نعمت په ځای باندې د الله د رضا په خاطر د الله د رضا نه بلکې د الله په معصیت کې د الله نعمت مصرفوي د هغې نقصان څه ده د هغې نقصان دوه نقصانه دي یو دنیوي نقصان ده یو اخروي نقصان ده دنیوي نقصان دا ده چې ډېر کله ته الله چا ته نعمت ورکوي خو دا نعمت ورته زیاتوي سره د هغه د ناشکري نه کله چې نعمت ته درکړې ده او ته د الله نعمت د الله په نارستیا کې مصرفوي بیا هم تا سره الله په حکومت کوي او نعمت ته زیاتوي دا د الله ابتلا وګڼه د الله امتحان وګڼه دې ته استدراج وایي استدراج دا معنا د سره درجه په درجه باندې په وخت سره د انسان د هلاکت کندې ته رسول داسې هلاکت کندې ته رسول چې د انسان دپاره هېڅ عذر پاتې نه شي د هغې مثال په دنیا کې دا ده موږ سره یو سړی بدي کوي خو موږ نه غواړو چې دغه سړي سره معمولي بالمقابل بدي ورسره وکړو او که زیات ورسره کوو بیا ما خلک ملامت ګڼي یا حکومت مې نیسي یا د هغه نه ماتې خلک مې معذوره نه ګڼي دغه سړي ته موقع ورکړو چانس ورکړو بله را سره وکړي خیر ده بله را سره وکړي خیر ده خو زړه کې هم دا ده چې اجسته دغه سړی ماشوه د ګولۍ نه بل درد دوا نشته دغه سړی دوا چې د ماشوه ګولۍ ده د ګولۍ نه ماشوه بل د دې علاج بل نشته خو چونکې په کنځره باندې وجلی نه شم نن یې مال رانه وخور په مال باندې وجلی نه شم نن یې لار راته ونیوله وجلی نه شم نن یې ووهلم وجلی نه شم داسې ځای ته ورسو داسې موقع ورته ورکړم چې سبا دپاره که زه ولګېږم دغه سړی درد دوا کړم او ګولۍ چې استعمال کړم څوک راته ونه وایي چې تا پلاني سره بد وکړه تا پلاني سره بد وکړه عذر ختم شي دغه انسان عذر ختم شي دا ونه وایي چې یا الهه ما خو دومره نه وکړې ما سره دومره ولې وشي الله پاک انسان ته موقع ورکړي نه کو موقع ورکړي الله پاک هغه ته ټاکلی د سخت عذاب کړي په آخرت کې الله دردونکي عذاب ته ټاکلی خو چونکې د هغه جرمونه واړی هغه ځای ته لا نه یې رسېدلی الله پاک موقع ورته ورکړي دغه سړي به نعمتونه راخواره کړي نن ورو څه چل کېږي تاسې مخه ګاریای زانه ورو نارینه بچي زېږي واګانې چې ګورې ورو خوشیګانې زېږي فکر ورسېده هر څه چې ورو اکتفا شي هغه څنګه غورځېږي په خیر باندې غورځېږي ورځ پر دی اوهو مغروره کړي خالق ته نه هېري مالک ته نه هېري بس د الله پاک کله چې هغه څه راشي هغه انتقام راشي هغه بدل راشي بیا داسې عذاب ورته ورکړي چې هېڅ دغه انسان دپاره بیا عذر جوړ نه شي یا الله پاکه ما خو دومره څه نه وکړي ما سره ولې دومره څه پېښ شو دې ته استدراج وایي استدراج وایي نو ډېر کله ته الله پاک په دنیا کې خلکو ته دا معامله چې ځکه دنیا دا د امتحان کور ده دا د مجازات کور نه چې خلکو ته به عذابونه ورکول کېږي په عمل باندې دا د امتحان کور د جزا کور په آخرت کې ده خو په دنیا کې داسې هم کېږي الله پاک کړي چې کله یو سړی د نعمت قدر نه کړي الله نعمت یې نه اخلي نعمت په دنیا کې خو دا سزا شوه آخرت کې سزا دا ده چې دغه نعمت به الله تعالی سختترین عذاب دې کس ته ورکوي الله دې موږ د آخرت د عذاب نه څه شي وساتي نن چې دا ټول مصایب یا کوم مشکلات چې روان دي دا مشکلات په دې خاطر باندې روان دي د بندګانو ګناهونه زیات شوي د خلکو خالق هېر ده مالک هېر ده دا ژوند چا راکړی دا مال چا راکړی زندګي چا راکړی هېڅ چا ذهن او فکر کې دا نشته چې دا شی څوک خالق سته څوک مالک سته څوک ورکوونکو والا ده او څوک د اخیستونکو والا هر کله چې مطلب معاصي ګناهونه زیات شو الله پاک دغه مصیبتونه دا کوم چې اوس په دنیا باندې راغلي یوه عالمي اوبه الله راوستې ده دا عالمي اوبه د هغې نه د هغه د چا د ګناهونو نتیجه ده هغه د ګناهونو نتیجه ده ګناهونه زیات شو کفار خلاصه کې چې ګناهونه کوي مسلمانان خپل خالق او خپل مالک او خپل مسیر او خپل الله ته نسد ورونه هېره ده نو دې وجې نه الله پاک دا سختترین عذابونه راوستل په دې خبره موږ ځان سره پوه کړو چې د عذابونه چې راغلي الله ظالم نه ده الله په بنده باندې د مور و پلار ده په خپل اولاد باندې ډېر مهربانه ده
خو چونکې کله کله پلار هم لګي مور هم لګي بچي ته څپېړه ورکوي چې څپېړه ورته ورکوي الله چې دا کومه څپېړه خپلو بندګانو ته ورکوي او د امن او د امان او د راحت ژوند الله ترې واخیسته او ټول الله تعالی مؤثره کړه بغیر د لښکر نه بغیر د پوځ نه بغیر د هېڅ نه الله تعالی دا خلک څه کړه مؤثره کړه ورسره په خپل کور کې مطلب څه مؤثره کړه دا د الله پاک یو عذاب ده او وجه څه ده معصیتونه او ګناهونه دي چې د معصیتونو د ګناهونو په وجه باندې دا شی راځي له دې نه ما سوا بل دوی عامل دي دغه وباګانو عالمي وباګانو تکلیفونو کړاوونو دوی بل شی چې ده هغه ظلم ده په دنیا کې تاسو ورته کوم ظلمونه چې د افغانستان په دې ځمکه باندې تېر شو کوم ظلمونه چې په سوریا باندې کېږي اوس هم روان دي کوم ظلمونه چې په غزه کې کېږي کوم ظلمونه چې په فلسطین کې کېږي کوم ظلمونه چې په نورو ځایونو کې کېږي په مسلمانانو باندې ظلمونه کېږي دغه ظلمونه یا د مسلمان د لاس نه یا د کافر د لاس نه حرکت کافر ورکوي اکثر دغه ظلمونه مسلمانان کوي او حرکت او مالي حکومتونه څه کوي او په فورمولې او هغه بندوبست او طریقې ورته کفار نقشه ورته جوړوي عملي کوي اکثر مسلمانان یې عملي کوي په خپل مابین کې عملي کوي نقشې د هغه ځای نه برابرېږي جوړېږي منسوبې د ټولو ظلمونو روان دي الله پاک د کوم بار راوستې د خلکو باندې دغه بعد ظلمونو نتیجه ده د یوه خبره دا سره ټول یاد ساتئ که تاسې کلام پاک راواخلئ په کلام پاک کې الله پاک د پنځه پیغمبرانو بیان کړی الله پاک د ډېرو قومونو بیان کړی او د هغه د قومونو د حرکتونو بیان کړی قرآن کریم د قصو کتاب نه ده دا هره قصه کې یو عبرت وي په هره قصه کې نه د مسلمان دپاره یو فن وي الله دا قصه د یو فن په خاطر باندې کوي چېرته کلام پاک دا خبره نه ده راغلې چې ما دا کفار هلاک کړل ځکه چې کفر یې کوه په دې الله پاک ملکونه هلاک کړي نه دي الله پاک ملکونه په کفر نه هلاکوي د کفر هر انسان خپل شخصي ګناه ده خپل شخصي سزا به وګالي یو سړی کافر ته په دنیا کې ابتلا دپاره الله پیدا کړی آخرت کې به خپل سزا الله تعالی په ټاکلې سزا به هلته ګالي په دنیا کې الله پاک کافر ته په دنیا کې په کفر باندې سزا نه ورکوي الله پاک دنیا عذاب په هغه باندې مسلط کړي په دنیا کې ډېر ملکونه کفار دي ډېر کلونه په سلورو کاله باندې الله تعالی په هغوی عذاب نه در ساتلی ورځ په ورځ باندې ترقي کوي ورځ په ورځ باندې ترقي کوي د خلکو هغه ځای کې ښه زندګي هلته برابره ده ملکونه چې تباه کېږي په ظلم باندې تباه کېږي که دا کافر وي که مسلمان وي کله چې ظلم وکړه ظلم الله نه خوښوي ظالم ته الله پاک سزا په دنیا کې ورکوي آخرت ته اکثره ډېر نه پرېږدي چې آخرت ته یې ورسوي ظلم او کبر هغه ګناهونه دي چې دې معامله الله دنیا کې سخت ختموي آخرت طرف ته الله تعالی ډېره نه وګړي ډېره نه غځوي په دې باندې الله تعالی فرمایي ذلک بأنهم ظلموا ذلك بأنهم ظلموا ذلك بأنهم ظلموا دا عذاب ذکر راغی چې دوی ظلم کوي دا عذاب ذکر راغی چې دوی ظلم کوي چې ظلم یې کوي ځکه دا عذاب راغی نن چې کفارو ظلمونه شروع کړي په مسلمانانو باندې حتی تر دې پورې دا کوبا چې د کوم ځای نه راولاړه شوه په دغه ځای کې ما په خپله د ازادي راډیو راواورېده چې مسلمان به کله کله بسم الله الرحمن الرحیم په ډوډۍ یا په اوبه باندې ویلې هغه مسلمان یې ځوراوه و بسم الله الرحمن الرحیم به نه وایي د چین د صدر نوم به اخلي په خپل خوراک او په خپل څښاک به دا خبره ما درې کله تا اورېدلې انشاءالله زیاته خبر د الله د پیغمبر په ګدۍ ناست زیاته خبره الحمدلله لکم دا ما خپله اورېدلې دوه کرته یا درې کرته مې اورېدلې چې او زه ډېر خبرونه نه اورم چېرته مطلب برابر شوی دا مې اورېدلې دی چې مطلب دی بسم الله الرحمن الرحیم به نه دا خلک په قسمه قسم تکلیفونه اذیتونه عذابونه دې خلکو ته ورکول له هغه نه ما سوا دغه امریکایان دغه کفار چې دلته افغانستان کې کوم ظلمونه وکړه یا په دنیا کې کوم ظلمونه کوي یا ټول دنیا مسلمانان د دې د منصوبو د لا چې ټیټو فرق دي خوارو ځای دي او ورک دي د چا دي انګریزانو او د امریکایانو د لاس هر کله چې امر دا کله چې د الله چې کوم عذاب راوستی دا عذاب د ظلمونو نتیجه ده دا ظلم که مسلمان کیم الله پاک عذابوي که دا ظلم کافر کیم الله پاک عذابوي ظلم نه الله د کافر نه غواړي نه ظلم الله د مسلمان نه غواړي الله پاک یو مرد په کفر نه هلاکي لیکن مرد په ظلم باندې هلاکي باید چې موږ د ظلم نه لاس واخلو د چا به لږ وس کېږي د چا به ډېر وس کېږي یو سړی به په خپل ښځه ظلم کولی شي په خپل ورور به ظلم کولی شي په ګاونډي به ظلم کولی شي باید چې ظلم نه لاس واخلو په دې پوه شو چې ظلم کې خیر نشته په ظلم کې زیان ده په ظلم کې ورکي ده سړی ورکېږي کور ورکېږي زندګي ورکېږي شتمني ورکېږي خوشحالي ورکېږي په ظلم کې څه نشته خیر نشته
نو چې خیر نشته دا کوم عذابونه چې دي دا د ټول د ظلم نتیجه ده. دا خو خالي دغه ځای پورې خبره ورسېده چې اوباګانې راغلي دا د انسان د خپل عمل سزا ده. انسان ګناه کړی ده، ظلم یې کړی، الله پاک ظالم نه ده. الله پاک دا کوم اوباګانې یا کوم سزاګانې چې راورکوي الله پاک دا د دوی د ظلم په وجه ورکوي. اوس راسې دا خبر کول غواړي چې ایا کله چې داسې سزاګانې داسې بلاګانې پیدا شي موږ څه مسؤلیت لرو؟ ایا موږ څه وکړو؟ دغه ټول بلاګانې د عالمي اوباګانې یا شخصي اوباګانې سره پکېږي د هغې دپاره لوی اکسیر او لوی علاج هغه توبه ده. کله چې مسلمان د خپلو معاصیو نه د خپلو ګناهونو څخه توبه وباسله الله به هغه مشکل ترېنه څه کړي ورونه لرې کړي. د هغې موږ ته یو نن مثال چې د یونس علیه السلام د قوم مثال ده. یونس علیه السلام خپل قوم ته بیان وکړو، خلکو ته ویل چې ای خلکو په تاسې باندې څلوېښتمه ورځ عذاب راځي. د څلوېښتو ورځو نه کله چې درې ورځې پاتې شوې یونس علیه السلام وویل دا قوم هسې مو هلاکېږي راتله دې کلي نه ځان وباسه خو د الله په حکم ورته نه و شوی. یونس علیه السلام بغیر د الله د اجازې څخه د قوم نه ووت. کله چې د نینوا ښار نه ووته په دې وخت یونس علیه السلام خو الله خپل ابتلا لاندې راوست. الله پاک یونس علیه السلام شپږ میاشتې بندي کړ. او په چیرته یې بندي کړه؟ د زموږ په کورو کې خلک یې بندیان کړي دي. الله پاک یونس علیه السلام د ماهي په ګېډه کې په سمندر کې دننه د ماهي په ګېډه کې الله بندي کړ. شپږ میاشتې بندي کړ. شپږ میاشتې بندي کړ. هغه ته خو الله پاک په دنیا کې خپل هغه د الله امتحان او د هغه د درجاتو د لوړوالي په خاطر باندې الله تعالی په هغه دنیا کې معامله وه. چونکې د انبیاو معمولي خطایي هغه ګناه نه کېږي، معمولي خطایي هغه ډېر لوی الله پاک هغه ته تکلیف ورته ورکړ. خدای وبخل مخکې چې دا شاته کسان ځایز هغه ته خو تکلیف ورکړ. کله چې څلوېښتمه ورځ پوره شوه خلک ګوري راګوري یونس علیه السلام نشته دا درکه ده. کله چې ورځ رانږدې کېږي څلوېښتمه ورځ عذاب راغی. وریځې راغلې د وریځو څخه د اور بڅري کته راغورځېږي، د اور بڅري کته راغورځېږي. په دې وخت کې دا خلک ولې که څه چلې وکړو یودم خلک راجمع شو راټول او راووتل. چې راووتل خپل زانه او ماشومان بچی د مور نه جدا کړه، خور بچی د مور نه جدا کړه، ماشومان یو طرف ته او ښځې بل طرف ته. وزې مخکې کړه د وضو سلې یو طرف ته کړه، میندې بل طرف ته کړه. په همدغه ډول بیږي، په همدغه ډول حیوانات دا کوم میندې چې مطلب هغه بچي نوي پیدا شوي وو، مطلب هغه بچي که حیوان وي او که هغه وي بچي ته تی ورکړي بیا سره جلا کړي. دلته بچو هم چغې وهلې او میندو هم چغې وهلې او دوی هم چغې وهلې او توبه یې وباسله چې یا الله موږ بد کړي. د یونس علیه السلام خبره ونه منله، الله دا مصیبت رانه لرې کړ. الله پاک سره د رافت نه چې الله په عذاب پرې راوستی وو. عذاب چې په کوم قوم راسي بېرته نه رد کېږي، لیکن دا د یونس علیه السلام د قوم هغه رښتونه توبه وه. توبه یې وباسله، الله تعالی عذاب ترې څه کړ، بېرته راغلی عذاب الله ترې توبه که توبه مو وایستله الله پاک به دا راغلي عذابونه به الله پاک څه کړي ورولري. لنډ خبره داسې توبه ده چې یو جمعه کې مطلب نور اسکار تاسو ته بیان شوي چې باید دا ذکرونه استعمال شي. الله پاک به دا جامعه او دا اولس به دې وساتي، الله دې وساتي، الله نه به سوال پاک شو. دا خبره چې احتیاط څنګه ده، احتیاط وکړو که ونه کړو. دا یاد ساتي دا ساري مرضونه دي. په ساري مرضونو کې احتیاط مهم ده. په ټوله دنیا کې یوازې موږ یو افغانان داسې احتیاط نه کوي، احتیاط نه کوي. دا ساري مرضونه دي. رسول پاک علیه السلام مبارک ته وفد عبدالقیس یوه قبیله وه، د قبیلې خلک لښکر راغی، اسلام یې راوړ. چې اسلام یې راوړ په دې کې یو کس جذام په مرض باندې اخته و. جذام یو مرض د پیغمبر اسلام ته نه پناه غوښتلی. کله چې مرض راشي د بدن د انسان د بدن د اعضا د اندامونه مطلب چې بوی تویېږي، اندامونه تویېږي، هغه ته جذام مرض وایي. رسول پاک علیه السلام به پناه غوښتله. اللهم اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام. رسول پاک علیه السلام به پناه غوښتله، یا الهه د جذام نه پناه غواړم، د برګي مرض نه پناه غواړم، د لیونتوب نه پناه غواړم او د بېکاره مرضونو نه پناه غواړم. لهذا رسول پاک علیه السلام خبر سه چې دا قبیله چې راغلې ده، په دې قبیله کې یو سړی د جذام په مرض باندې اخته ده. پیغمبر اسلام چې کله خبر سه پیغمبر اسلام ورته اعلان وکړ چې فلاني هغه کس چې راغلی په جذام مرض باندې اخته دی، هغه ته ورته وایي چې ما تا سره بیعت وکړه، ستا اسلام قبول شو، زه بېرته واپس روان شه، دې خوا مه راځه، اصلي د علاقه د مدینه په مرض باندې اخته نه کړي. دا د رسول پاک علیه السلام څه ورول هغه څه ورول هغه د احتیاط و.
یو تقدیر ده یو تقدیر ده. تقدیر د الله کار ده، په ایمان ده. تقدیر زما او ستا کار ده. احتیاط به ما تا کوو، د هر کار پلان به په خپله باندې جوړوو. اوس اخوا ګورو چې الله پاک زموږ دا پلان کامیابي که ناکاموي، زموږ دا پلان صحیح ده که خطا ده، د الله د تقدیر سره موافق ده که موافق نه، دا د الله سره علم غیب الله لره ده. دا موږ په دې باندې نه پوهېږو، موږ په خپل کار مسؤول یو. الله په خپل کارونه په خپله کوي. تقدیر د الله کار ده، تقدیر زموږ کار ده. الله پاک موږ ته احتیاط کوي، احتیاط ضرور ده. رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي د جزامي نه داسې تخته لکه څنګه چې یو سړی د زمري نه تخته. نو جزامي چونکې هغه جزا مرض ساري مرض و، لکه څنګه چې دا مرض ساري مرض ده. احتیاط کول وروره پکار دی. بې ځایه ګڼه ګوڼه جوړول، بې ځایه جسونه کول، داسې یو کس چې په هغه باندې اشتباه وي، ښه په خپل ځان اشتباه راتله، بیا چې جومات ته رانسي. په ځان اشتباه بیا چې اجتماع ځای ته رانسي. کله ځان باندې اشتباه باید په خپل کور کې کښېني، بهر راونوځي، په دې خاطر چې زما په مرض باندې نور خلک اخته نه سي. او کله چې نور کس وویني په چا باندې مطلب اشتباه وي چې دغه سړی دغه علامې پکې موجود وي، دغه مرض باندې اخته ده، بیا چې خلک ترې ډډه وکړي، اجتناب ترې وکړي، څنګ ترې وکړي، داسې ونه وایي څه چې الله پاک کړي مغه کړي. او داسې خلک وایي چې دا مرضونه کفارو دپاره دي، دا د مسلمان دپاره نه دي. نه وروره، مرض مسلمان ته هم رسېږي، مرض کافر ته هم رسېږي. مرض نه غواړي ته مسلمان که ته کافر هر چا ته رسېږي. اکثره مرضونه تکلیفونه په نیکانو باندې سخت راځي. اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سخت سخت تکلیفونه په انبیاء او په نیکانو باندې راځي. څومره چې انسان په دین کې قوت لري، هغومره د الله ابتلاء او د الله امتحان په هغه کس باندې زیات. هر کله چې کس ذاتي لهذا خبره دا شوه چې یو تقدیر ده، یو تقدیر ده. موږ ټول حوالې چې په تقدیر باندې ورکوو، بیا په خپلو کورو باندې الله موږ مکلف کوي. یو سړی د لګي ځان د مرګ ته ورکوي او بیا دا خبره کوي چې اشته څه مقررې ماته به رسېږي. نه، د الله پاک د کتاب فیصله دا ده، ولا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکة. خپل لاسونه په خپل لاس باندې هلاکت ته مه غورځوه. دا د الله فیصله ده. لهذا الحمدلله زموږ جامع الله پاک ساتلی، الله پاک به وساتي. خدا راخسته که په دې کیم کې یو کس په دې مرض اخته سه، دا ټول کیم به معاصره وي. او خدا خبر چې د اړیکو ته قدم هم واخلئ د خلکو د لاس نه. دا خبره ځان سره یقین وکړئ. پاکستان کې کوم ځای کې چې دا مسلې مثبت شوي دي، هغه ټول علاقه د خلکو معاصره کړي خپل وطن سره. تا خو بیا معاصره کوي، معاصره کوي. الله نه به سوال کوو، ما سوا د دې نه چې دعاګانې وکړو، ما سوا د دې نه چې توبه وباسو، ما سوا د دې نه چې استغفار ووایو، ما سوا د دې نه چې درود شریف ووایو. دغه زموږ د ټولو مرضونو دپاره واحد علاج دا ده. او دې تر څنګ به دا کوشش کوو چې څوک احتیاط نه کار واخلو. بې احتیاطي ونه که خدای راخسته یو احتیاط نه کار مو وانخست، په یو مرض باندې اخته شو، دا بیا زموږ مسؤلیت وي. که دې ګناه کې موږ راتلو، د عذاب کې راتلو، بیا به د دې وجه بیا موږ وي. بیا سزا چې موږ ته راکول کېږي د هغې عامل به بیا په خپله تنه باندې وي. چې تنه باندې وي، اسلام د احتیاط مخالف نه ده. رسول پاک علیه السلام مبارک جنګ احد ته چې جنګ احد ته رسول پاک علیه السلام مبارک ته دا پته نه وه چې آیا جنګ کې به څه پېښېږي، مرګ ده، درد ده، څه ده څه ده. خو رسول پاک علیه السلام خوب ولیده. په خوب کې دا خبره ورته معلومه شوه چې جنګ د شکست سره مخامخ ده. دا شی غوای په خوب کې ولیدله، غوای مطلب حلالۍ په خوب کې ولیده. رسول پاک علیه السلام تعبیر ورکړ او توره په خوب کې ولیده. هغه تورې هغه پاس توره چې مطلب پټه شوله، مطلب هغه تېروالی څنګه چې پټ څه دا توره په خوب کې ولیده. رسول پاک علیه السلام تعبیر ورکړ چې جنګ کې شکست ده. نور اخوا معلومات نه چې په دې کې به څوک ځي او څوک به نه ځي، څوک به شهیدان کېږي. رسول پاک علیه السلام مبارک په دغه جنګ کې دوه زغرې اچولې وې. نو پیغمبر دوه زغرې ولې اچوي؟ ولې هغه په خدای باندې اعتماد نه، ولې هغه په تقدیر باندې ایمان نه، څه چې پېښېږي ما به پېښېږي، څه چې ما ته مقرر ما ماته به رسېږي. نه، دا خبره هغه نه ده کړې، بلکې رسول پاک علیه السلام خپل احتیاط کړی. چې خپل احتیاط یې کړی، اخوا چې تللی د جنګ تکتیک یې برابر کړی، ټول مکمل هڅې برابر کړي دي. الله فتح ورکړه. کوم تکتیک چې رسول پاک علیه السلام د جنګ دپاره لایحه جوړه کړې وه د صحابه کرامو له مخالفتو، هغه د اجتهادي قصدنه ونه کړه. سهو شو په دې کار کې چې سهو شو د صحابه کرام د غټ شکست سره مخامخ. د رسول پاک علیه السلام مبارک هغه تور مبارک د هغه ټوټه ټوټه تنې شي خلکو پرې کړي، مطلب اندامونه پرې شو. سید الشهداء حضرت حمزه رضی الله عنه دا تکلیفونه ورسېده. احتیاط اسلام دا نه وه چې احتیاط به نه کوي. رسول پاک اجل ګوره دوه قسمه اجل ده، یو اجل مطلق ده، یو اجل معلق ده. اجل مطلق دا معنی مریض شوې،
که د دنیا ټول ډاکټر راځم چې په دې مرض به مړ کېږي چې د اجل مطلق وایي دا د الله قطعي فیصله ده یو اجل معلق د اجل معلق دا معنی که مریض شوې منډه ترله دې ووهله کم به شي که ودې نه وهله مړ به شي چې ته معلق اجل وایي تړل شوی اجل ځان ته تړل شوي اجلونه به نه جوړوو د الله په اجل باندې به معامله وکړو الله که څه مقرر کړي هغې ته محقق شوي الحمدلله که هر مرض راځي که څوک هم ښه ښیي که نه هم ښه ښیي دا مرګ د شهادت مرګ زموږ دې کیسه کې نه وي د الله په فیصلو باندې زموږ قناعت ته خو کوم چې موږ مسؤلیت لرو باید خپل مسؤلیت د لاسه ورنه او دا ونه کړو چې سبا خدای ناخسته بیا تاسې ووایي چې ملا صاحبان موږ ته دا خبرې کولې او موږ ته د احتیاط لاره نه ښودله یا موږ ته د احتیاط قدم یې نه ښوده شاید چې د خلکو ځای پر ځای باندې جمعې په موضوعو باندې بندیزونه ولګول د علماو په مشوره باندې ولګول علما یې کېنول هغوی سره مجلس وکړه په سیمو کې په بلوچستان کې دا شی خو شاید نن عملي کړي په دې ځایونو کې لا تر اوسه پورې خدای دې مشکل نه زیاتې نه دي خدای پاک دا مسایل راولي جوماتونو ته راتګ په دغه ځای کې الله ته سوال کول او د هغه نه ماسوا احتیاط کول دا زموږ څه ډول مسؤلیت ده دا زموږ ذمهواري ده دا زموږ هغه ده رسول پاک علیه السلام یو کس ته پوښت کړي یا رسول الله یو سړی د مریض چې دوا کوي یو سړی د مریض چې دم کوي یو سړی د ځان سره اسباب د حفاظت ځان سره ساتي ایا دغه شی د خدای تقدیر منع کوي د خدای تقدیر بدلوي نو بیا څه ضرورت تقدیر بدلوي رسول پاک علیه السلام فرمایي نه دا د الله تقدیر ده ځکه الله فیصله دا ده که انسان ولګي د علاج وکړي بچ به شي که علاج ونه کړي مړ به شي ځکه د علاج څه طریقه ده الله هر مرض چې راوستی د هغې دپاره الله پاک دوا دا دوا هم د الله تقدیر ده دا مرض هم د الله تقدیر ده علاج هم د الله تقدیر ده یوازې وچې فیصلې مه کوه چې وچې فیصلې وکړې څه شي کېږي مغه به کېږي بېغمه ګرځې راګرځې دا شی احتیاط کول پکار دي احتیاط نه دی پکار حضرت عمر له لوی مسلمان لوی صحابه کرام حضرت عمر ډېر لوی شخصیت و شام په سفر باندې روان په شام کې اوبه راغله ډېر خلک دا خبره کوي چې دا مرضونه د کفارو لپاره د مسلمان لپاره نه دي د پیغمبر اسلام نه وروسته د عمر صاحب په زمانه کې په شام باندې اموات په ښار باندې اوبه راغله په دې کې نورو صحابه کرام شهیدان شوي دي معاذ بن جبل ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه بلال بن رباح د هغه نه ماسوا د خالد صاحب څلوېښت بچي ورته په دې کې شهیدان شوي دي خالد بن ولید څلوېښت بچیان په دغه اموات په دې اوبه کې د شام په دې اوبه کې هغه شهیدان شوي دي د مالک اشعري اویا کورنۍ کور اویا غړي په اویا غړو کې څلور کسان پاتې شوي دي شپږ شپېته کسان په دې اوبه کې تللي دي هغه نورو صحابه کرام لاړ د سینې دا اوبهګان یوازې کافر دپاره دي مسلمان دپاره اوبه نشته عمر صاحب راغلو په شام په دوره باندې ابو عبیده ورته راغی ابو عبیده خبر حضرت عمر صاحب په شام کې هغه څه ورته اوبه راغلې ده عمر صاحب ودرېد صحابه کرامو سره مشوره وکړه لاړ شو که لاړ نه شو صحابه کرامو ورته وفرمیل چې نه ځه د رسول پاک علیه السلام وینا ده کوم ځای کې چې مرض وي اوبه هغه ځای ته به نه ځې لهذا د پیغمبر اسلام دا وینا ده په دې وخت کې هغه ورته وایي ابو عبیده دا د شام والي و شام والي غوښتل چې عمر صاحب ځان سره بوځي شام ته خپل وطن ته بوځي دې ورته فرمایي چې ای عمره اتفر من قدر الله ته د الله د تقدیر نه تښتې که څه مقرر اسې رسېږي نو بیا ولې مکتب تښتې زه شام ته ځو والي ورته وایي چا ته عمر ته رضي الله عنه ورته عمر صاحب ته فرمایي چې ابو عبیده کاشکې دا خبره بل چا راته کړې وای تا راته نه وای کړې ما خو تا نه دومره امید نه و چې ته به داسې خبره کړې دا څه خبره تا ماته وکړه عمر صاحب ته فرمایي نفر من قدر الله الى قدر الله د الله د تقدیر نه تښتو د الله تقدیر ته تښتو د الله د تقدیر نه تښتو د الله تقدیر ته که لاړ شو مرګ ده مثال په ډول باندې که مرګ وي مرګ به وي خو که چېرې ځان وساته الله پاک زموږ دا ساتنه د تقدیر کې په دې مقصد باندې مقرر کړي دا هم د الله تقدیر ده نو که یو تقدیر نه تښتو نو بل تقدیر ته ځو لهذا احتیاط کول پکار دی الله پاک موږ ته ډېر زیات میل جوړ کول مجلسونه کول پادیرو کې اردانونه تړونه کول او ورته لوبې کول دلته یو بیا بل دې مطلب څوک چې شکمن کس وي هغې نه احتیاط کول د هغې نه ډډه کول او کوم شکمنې په ځان باندې هغه باید ونه وځي ځان وساتي دا زموږ ټولو تاسو توصیه ده احتیاط اسلام احتیاط سره مخالف نه ده اسلام په خپله دین د احتیاط ده هر څه کې احتیاط باید وکړو او ډېر زیات مطلب ازادي یا ډېر زیات دا شی باید ونه شي دا زموږ تاسو توصیه ده د شریعت له مخې نه د اسلام د مخې نه سوال به کړو الله نه الله دې موږ وساتي
الله دې دا ټول ټکي وساتي، الله دې دا ملک وساتي، الله دې ټول اسلامي هېوادونه وساتي، خصوصا افغانستان دې الله وساتي چې هغه بېوزله ده، هغوی سره اسباب نشته، هغوی سره علاج نشته، معالجه نشته، خلک غریب دي، خلک د معاصرې وس نه لري په کورو باندې کښېني، خلک غریب او غربه دي، الله دې هغوی وساتي. نو حکومت کې څه شته چې هغوی سره څه وکړي او نه په خپله باندې خلق څه کولی شي، هغوی ته به م سوال کوو، دعا وکړي یا الله پاکه موږ نیکان، یا الله پاکه موږ صالحان، یا الله پاکه موږ ستا د ابتلاګانو نه وساتي، الله ستا د امتحاناتو نه الله تعالی موږ وساتي. الله دا کوم عالمي وبا دې چې راوستې ده، الله پاک دغه عالمي وبا نه الله تعالی ټول مسلمانان وساتي. الله پاک دغه وبا د کفارو دپاره یو لوی درس عبرت او د هغوی د ایمان د راغلو سبب یې او الحمدلله ډېر مؤمنان هغه ډېر کافران مؤمنان شو، هغه لوی بدمعشان د دنیا د الله کلام ته سر کته کړی، تلاوت ورته کېږي، هغه بوش په دې هغې کاره کوي د الله کلام پاک تلاوت ته ناست سر یې ترکوزی ناست او د الله کلام ته ناست بعد خپله وویل چې یا الله پاکه ته دې لوی قادر مطلق ځای کړې، د دنیا لوی ځان څه کړو ځان ته محتاج کړو او ټول مسلمانان فکر پیدا کړ، د خپل فکر پیدا کړ، درد پیدا کړ. یا الله پاکه موږ وساتې ټول نور مریضان څومره مرضونه لرو، په کورو کې مریضان دي، نور څومره مریضان دي، الله تعالی ټولو ته شفا کامله او شفا عاجله ورکړي. الله ژوند هم د خیر نصیب کړي، ژوند هم د امن او د امان نصیب کړي، الله ژوند هم ستا په بندګي کې نصیب کړي، الله د هر قسم معاصیونه منقوص ساتي او دغه مرضونه د هر مسلمان دپاره تعالی درس عبرت. الله دعا وکړي، مسلمان کابل نه تلیفون کړی دعا یې غوښتلې ده، یو بل مسلمان هغه دعا غوښتلې ده، دعاګانې نور خلک ټول حاجتمند دي، دعاګانې ټولو ته وکړي، یا رب ټول مسلمانو حاجتونه پوره کړي، شرعي حاجتونه الله تعالی ټولو مسلمانانو پوره کړي. الله د مخلوق د احتیاج نه وساتي، د چا د دروازې د احتیاج نه الله تعالی وساتي، پردې م الله تعالی نصیب کړي. الله پاک موږ خبره خبردارانه یېره شوه، الله پاک موږ څوک چې مال لري چا باندې زکات چې کېږي، د هر چا کور ګاونډونو کې چې غریب او غربه یې دغه وخت ده د هغوی دپاره دا کوم ختمونه چې کېږي دا ختمونه ګوره درد دوا نه دي، دا یو درد هم نه نیسي، دا هر چا په کور ډوډۍ تیارې پلانې ته راسه پلانې ته راسه، خو دغه ډېر درد دوا ده چې یو سړی وږی توره وړه دې ورته واخېسته، غوړي دې ورته واخېسته، ځینې اسباب دې ورته واخېسته، دا د درد دوا ده. هغه دوا وکړئ چې درد په درد ولګېږي. الله پاک موږ وکړه د کوم بېوزله خلک چې مصر په دې کلي کې دي، نور په ګیر چاپېر دي، هر سړی دې ولګي چا باندې څه وس کېږي، مالي استعداد لري، زکات پې وي، دغه نه ماسوه نور څه وي، دې خلکو سره وکړئ چې الله پاک دا مشکل زموږ لرې کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.